د هر مؤمن مسلمان په زړه کې دا جذبه وي چې زه د ګناهونو نه بچ شم او الله رب العالمین ما د ګناهونو نه بچ کړي. نو ګناه نه چې یو انسان بچ کېږي دا بد نه شي مګر په هغه صورت کې به بچ کېږي چې کله دا انسان د هغې دپاره اسباب استعمال کړي. نو که ته غواړې چې ته د ګناهونو نه بچ شي او الله رب العالمین دې د ګناهونو نه وساتي او صبر دې په زړه کې پیدا شي د ګناهونو نه، نو دا لس اسباب د هغې دپاره د ځان سره واخله. اول چې انسان صبر کېږي د ګناه نه هغه دا ده چې انسان د ګناه په قباحت باندې علم راولي او د هغې په دناعت باندې علم راولي چې دا ګناه څومره قبیح عمل دی او څومره بد شی دی. نو د دې وجه باندې به انسان د ګناه نه صبر شي. دویم دا سبب چې کله راشي چې انسان کې کله حیا د الله رب العالمین نه راشي نو حیا یو ښه باعث دی په انسان باندې چې د ګناهونو نه صبر شي د انسان. دریم مراعت د نعمتونو د الله رب العالمین په تا باندې ذکري دي د هغې مراعت ته سړی فکر راشي احسان ته راشي چې تا سره یې کړي دي. نو د دې د وجې نه چې سړی دا فکر وکړي چې یاره زه که دا ګناه وکړم الله رب العالمین چې ما باندې کوم انعامات او احسانات کړي دي هغه به رانه واخلي، ځکه د ګناهونو په وجه باندې انسان نه نعمتونه ضایله کېږي. څلورم کله چې د انسان په زړه کې د الله رب العالمین نه خوف او خشیت راشي نو دا انسان به خامخا د ګناه نه بچ کېږي. خوف د الله او خشیت د الله چې حاصلیږي نو دا په علم او د یقین باندې میلاویږي انسان ته. پنځم کله چې د الله رب العالمین محبت په زړه کې پیدا شي هغه محبت چې د اجلال او تعظیم په وجه باندې د انسان په زړه کې راځي نو دا به خامخا د انسان د الله رب العالمین د ګناهونو نه بچ کېږي. شپږم سبب شرف النفس چې کله د انسان په نفس کې شرافت او کمال وي نو شریف نفس او د کمال والا نفس هغه ګناهونو ته زړه نه ښه کوي. همدارنګه قوة العلم بسوء عاقبة المعصیه قوي علم سړی پیدا شي په هغه ناکاره عاقبتونو باندې او ناکاره دغه باندې دا د معصیت ناکاره دغه باندې عاقبتونو باندې ورسره قصر العمل امیدونه لنډول او ځان د فضول خوراک او څښاک او خوب نه ځان ساتل او قوي ایمان په زړه کې راوستل نو دا شی نه چې کله د انسان په نفس کې پیدا شي دغه اسباب نو په دې سبب د الله عز وجل په فضل سره انسان صبر کېږي د ګناهونو نه.